أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. نو مخکې یو ملګری شته لګل او د فتنو مبارک چې انسان په کومه طریقه باندې فتنو نه بچي. دا ډېر مهمه خبره موږ سره وادم کړو. موږ سیرت نو ورس ان شاء الله باغی خبره وکړو. حذیفه ابن یمان دار محمد رسول الله ملګری دی رازداري. هغه فرمایي د الله نبی چې کړه د خیر او د شر خبره تشریح کوله نو ما به د شر پوښتنه کوله چې اسنه به ګیر نشي. د دې ملګری کوره بچي چې دا تاسو وکي لیکن د دې جواب نه مخ کې اول فتنه په جندل پکار دی دغه اقسام په جندل پکار دی به تنظیم بچول پکار دی. قانون داري چې سړی دشمن نه په هغه وخت کې بچی چې دشمن د مخ کې پیژندلې تعریف ورته شوی چې لکه دا رقم جامو والا دی او د شکل والا دی او په دې وخت کې راځي او د شي نن به ان شاء الله کې ژوند باقی دا خبره تشریح کو چې فتنه ویلې چې صلی الله رسول فتنه صلی الله علیه یو او به که شرط د دفتر ورځ باندې ژوند دی نو به ان شاء الله اخمل ګری له جواب کوو چې د فتنې علاج پس کې دی سړی په کومه طریقه د فتنې نه بچی. راځي نن په فتنه باندې سره خبرو کې د فتنه ویلې صلی او دا څه خبره ده چې بالکل ځان له بده ځړ باندې لیکل پکار دي. ځکه الله رسول د زمونږ ډېر خیر خواهان دي خاص کر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې موږ له پوره دین تشریح کړی دی او به بیان کړی دی چې انسان کله پاغه باندې سوچو کې نو دا به شرط په فتنو کې واقع نشي. اول فتنه پیژندل دغه نه ورسته به هغه اسباب استعمالول چې سړی په د فتنې نه بچي. قران کریم چې کله انسان مطالعه کوي د فتنې لپاره ډېر مناګانی دي. جدا جدا الفاظ باندې راغلي لیکن نو د مناګانو نه مخکې چې اختبار او د شیطان فتنه او بل او د حق نه خلک اړول په بل تر باندې روانول. اولنې فتنه چې څنګه الله ذکر کړی دا مال انما اموالکم واولادکم فتنه. الله وساسو په دې مالونو کې بعضی مالونه او بعضی اولاد فتنه ده. څه مطلب؟ حرام مال ګټل د سه مال ګټل چې ته به د الله د حکم نه فاتح شي او هغه کې بند کړي شي د سه مال د تعالی فتنه وګرځیدا. بعضی بچی سره فتنه جوړ شي. حرام او حلال به فرق نه کوي دغه لپاره ګټه راوړي. رسول الله فرمای امام ترمذی حدیث نقل کړي په صحیح سند باندې و ان لكل امه رسول الله فرمایي چې د هر امت د فار فتنه را وفتنه امتي او زما د امت فتنه چې د المال مال له ورسه ان شاء الله دا خبره ذکر کیږي دا مقصد نه چې سړی دکانداری کوي او سړی تجارتونه کوي بس د مال ګټي لکه دا خو فتنه نه بوتي مو وروړه نه. په حرامه طریقه باندې انسان چې کله په حلاله طریقه باندې ذمہدار کوي او په هغه باندې دکانداری نه کوي وغیرہ دا څنګه الله امر دی په دې کې به مخالفت نشته. دې ځکه مراد رسول الله ذکر کړی دا هغه حرام مال. ذکر رسول الله فرمایي وې د شپې به سړی مسلمان او سبب کافر او د سبب د سړی مسلمان د شپې به ایسه به ایمان شي د ایمان د وجه. کله چې انسان د الله د ذکر نه په دې مال او اولاد باندې غافل شي او دین ور باندې خرج کړي دا به فتنه ګرځي او ډېر انسانان په دې کې ور واقع دي چې مال صرف زما د جیب لره شي او زما د بدن لره شي او زما د لاس لره شي نور دا فرق نه کوم چې لکه دا حلال دی که دا حرام دا فتنه ده. حدیث کې د امر رسول الله فرمایي بخاری کې حدیث دی لل فقر ويزساسو نه د فقر د وجه نه پتا سو نه یریګم ولیکن دومره خبره ده زه پتا سو یریګم چې د دنیا په پتا سو را پراخه شي او محبت به وسره وکړي لکه څنګه چې وسره د مخې خلکو کړي دا د شي بد دنیا تاسو برباد کی لکه څنګه چې حق دنیا هغه خلک برباد کړ. عیسی علیه السلام فرمایي دنیا محبت د شي دی لکه د درې بوبا چې څومره سکیته کېږي او یا د دې مثال څه لکه رسپرلی دا شپتله سروې کې د وس مطابق اندازې برابر اخري نو خېټه به په مړ شي او ژوندې به باندې یو کلمې ته ډکه کړي نو ایسه به دا وجل کېږي. قرآن کې الله فرمایي ما بعوزا حیات الحيوان اته به لیکي وی دې مثال کې الله دا ماشه ولې ذکر کوي وجه دا چې ماشه کله وګي نو دا ژوندې خو چې کله مور شي ایسه به مړ شي. انسان چې کله د مال نه لري وي دا سړی آباد خو چې کله دا په دې مال کې وردننه شو دا غي سره امخته شو زړی به اوجلې شي د شي اوجلې شي چې د الله ذکر به تیرا فارغ نشي. رسول الله فرمایي د دې مثال څه لکه اوبه انسان چې کله په اوبو باندې ور روان شي او په اوبو باندې ورځي خامخا د بل دواله رسي نو مراد د مال نه اقمل چې هغه په حرامو طریقو باندې سړی وګټي یو
د الله د ذکر نه سړی په غافل بل او عقب شي چې سړی د الله د ذکر نه په غافل کیږي او سړی په د دین خرچي ته پوه شه بده باندې چې دا مال او بچی سره لپاره فتنه را وسر سړی ګور خپل مال دریم قران کې رب العالمین فرمایي یو لې فتنه دا ذکر کړي زنانه زوین للناس الله دې خلق له لیکل شوی د محبت د شهوات من النساء شغه زنانه دي رسول الله فرمایي بخاری کې حدیث مسلم کې وما ترکت بعد فتنه رسول الله فرمایي چې ما د خپل ځان نورسه فتنه پر خودل نه ده ډیر zarar ورکون کې نارینه ولا من النساء زنانه ولا معنا دا چې زنانه ولا ان نارینه ولا زید ټکر ور کوي zarar ور کوي هغه باندې فتنه راځي او په دې ټول فتنو کې رسول الله فرمایي چې سخت دریزه فتنه هغه زنانه ده شیطان ویلو کچر د بل هیڅ شنی د انسان د ګمرا کول لپاره د قزنانه بل زماره لپاره بس ده لکه نه د يهود او نصارو دا چال چې زنانه او باسي لکه زنانه ورځ دا زنانه رسل پکار دی دفتر کې شریک نه ول پکار دی رسول الله فرمایي چې پردیس زنانه سره په کوټه کې پاتې شو ساسه خاص اندام نه سپینی او بلاړي مزي هم دې وخت کې ته منافق شي ته وسګورا دا د الله نبی ته شکړي داخله صرف خل منافقان کوي چې لکه په دې خلکو کې چرته ایمان زره برغه نشته وزدت څنګه ګډوډ کړ الله نبی فرمایي او روایت کې راځي چې سړی د پردیس زنانه سره کې نه د څه غب شپ باندې خبره وکي اسی په دې کتل باندې چې داغه د اندام نسپینی او بلاړي نو پم دی او بو وتو سره د سړی د منافقانو په جمع کې راغی د يهود نو سره ویلان دي پروت به چې غوښه لکه زب کې نه یم او الله ما ډیر منځونه کړی دی او روزي مې نیولې دا مې کړو هغه امام مسلم یو حدیث نقل کړی دی رسول الله فرمایي د دنیا خوګم ده او شلم ده خوږ شي طبعا د انسان خوږي او بیا شنه منظره هو ان الله رسول الله فرمایي رب العالمین تاسو به دې کې نائبان ګرځي تاسو له درکې فینظر بيد الله ګوري کیف تعملوا چې تاسو به د مال کې څه چل کوئ فتقوا الدنيا رسول الله فرمایي دنیا نه ځان وساتئ واتقوا النساء رسول الله فرمایي د زنانو نه ځان وساتئ اولنی فتنه چې بني اسرائیل کې پیدا شو هغه په دقه زنانو د وجه نه و دنیا سره الله رسول الله فرمایي ډېر احتیاط زنانه د ابلیس علیه لعنت راشي دي په دې باندې نه کاری او دا د شیطان د غیر مسلم لوی جال له چې انسان په راګيري او چې کله پر دې زنانه سره کینه صوتي وری مختکړي غلطه ایمان درنه به وځي به غیرت کوي به هغه په خلاف باندې خبر نشي کولی ځکه څلګي مرز ولې تر دې پورې اهل علم فرمایي لا تدخل المرأة الاجنبيه وی برادر زنانه لمه داخليږي و ان كنت تقول اگر کته دا وایي چې علمها القرآن زدي زنانه له قرآن تشریح کوم اهل علم فرمایي چې قرآن مرته بیانو په کوټه کې شرط پر دین افوا بیان کوي په جدا ځای کې کمه خامخ د پردیس زنانه سره کې نه واستانه کا سره کېږي قرآن کریم چې ته بیانې د رسول الله احادیث چې ته بیانې دا ګوره فتنه را پکې راګيري ځنته ساته ابلیس په دې باندې سړی ګيري کښ وړاندې پیش کی عنوان کې رسول الله فرمایي ابن ماجه کې روایت ده ما من یوم وی هیڅ ورځ نشه مگر دوه ملائک आवाज کوي ویل للرجال من النساء واق انسانان د الله برباد کی چې پردوس زنانه سره کېنی وویل للنساء من الرجال اوقنا زنانه د الله برباد کی چې هغه پردوس سره سره کېنی رسول الله فرمای ارسال ار ورسو دو ملائک راځي او دوی شوی چې کم سړی د پردیس زنانه سره په یوځای کې واجب پاتې کیږي د سړی د الله برباد کړي او کوم زنانه چې د پردوس سره پاتې کیږي وې د زنانه د الله برباد کړي سم خیال چې ملائک موږ لکیرا وغواړي نو به موږ پاتې شو قطن به سړی پاتې کیږي نه وې تباد شي غرق دي شي څلورمه لوی فتنه حب الدنيا د دنیا محبت رسول الله فرمایي وې د هر ګناه سره ده سر او زمونږ الله قران کې فرمایي چې خلکو تاسو یې دوکنه کې الحیات الدنیا ګوره د ژوند دنیوي او رب العالمین باندې ګوره د دوکمر دوکنه کې چې هغه ابلیس ته مړه ګناه کوي زمونږ الله غفور رحیم دی لکه ډېر انسان د شیخ لري ورګه الله غفور رحیم دی غفور رحیم دی شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي دا سړی خطا شوی دی زمونږ الله لکه څنګه چې غفور رحیم دی دغه شان زمونږ الله ګوره قهارم دی چې چرته خو راټینګ کړی واري قران کې الله فرمایي زما غضب چې بچا باندې ورغه بازار سړی برباد شو فقط هوا الله برباد دی چې الله ورته برباد وي به برباد دی دا انسان لپاره کېږي نه همیشه وسنی لیکن مؤمن به استدوکش حسن بصری فرمایي دا چې سامان دې پاتې کېږي او نږدې ده چې د خپل اهل په غفلت کې واقع کې لاس به مګي چې لګا دا چلو شو نو به د دنیا سره په دې باندې بچ کېږي اهل علم فرمایي چې صبر کوه دغه د خوندونو نه دغه د حکومتونو نه دغه د راحت نه دغه د مزونه که تکلیف در باندې چرته راغی جزې پځه کوما دلیل په دې باندې چې د الله د رسول په اطاعت باندې ګوره هیڅ مخکمه کې
مخ خوراک مخې کوا مسکل مخې کوا مخوبه مبيبي ما اولاد مرحت ما کرسي نه د ملګرو ژوند او نصيحت په ارزګ د الله د الله رسول لحاظ کې نشکل انسان حلال مال استعمال کی توجه قران کې الله فرمایي دا جایز ده قل هو من حرم چا حرام کړی د الله ډول التي اخرج لعباده چې د خپل بندگانو درېستلې چې حلال جامه غوندي حلال خوراک کوي حلال گاډي کې ګرځي زمونږ الله فرمایي دا حلال دي دا پتا باندې چا حرام کړی دی معنا مې حرام وای حرام شو حلالونه استعمال تاسو کولای شي پنځمه فتنه علماء دا ذکر کړی دنیوي علوم توجه دې به دا مقصد نه چې سړی به دنیوي علوم نه زده کوي نه یو سړی به تور مثال منطق یادي چې دا په دې علماو کې غرور راولي چې لکه پلان ډېر منطقي مولا دی هیڅ په پوهیږي نه اځي د خلکو شهرت لري لله الحق چې کوم انسان په قران او سنت باندې پوښي منطق مې چې هغه بګران دی یادېږي نه یا علمي ریاضي یاد ده یا کیمیا یاد ده فزیک او ځان ډډ کې چې زه خو ګوره د کیمیا والا یم زه خو د فزیک والا یم زما خو د هندسه یاد ده زما خو د حسابونه یاد دي ماستر د منطق علم دی او ماستر د شعر علم دی او ماستر د فلسفي علم دی زه فلسفي مو پلانې چې یو سړی ورته قران او سنت بیانې مړ دا خو چرته د مليانو کار دی سادهګانو قال الله قال الرسول افلاطون له چا ویلي یو نبی ورته ویل چې راځه قران او سنت د الله کتاب له وکیل موسی عليه السلام غالبا ته طلب وکي ونحن قوم محزبون من تعلیم ولا خلق شرط عوام العرش دغه علم چې پتا کې غرور راولي کده قران او سنت علم ولې نه ته پوښه بده باندې استفادنه کې واقع شي حق علم دی چې تا د عجزي په طرف باندې روان کی چې د قران او سنت مقابله کې ته ودرېږي نو پوښه بدلی چې تفتنه کې واقع قران کې الله فرمایي فلما جاءتهم رسلهم شكل دي خلق لنا تقوا يا رسولنا بالبينات فكار دلائل فرحوا بما عندهم من العلم واذا كما علم چې موږ سره دي د دنیا بس په دې باندې موږ خوشاله یو چې د سادهګانو عوامو لورشي دا ګور فتنه شو او بل نشنا فتنه ده چې انسان په دې ډله او ټفله کې ځان ور داخل کی چې به هغه ډله او ټفله د الله او د الله رسول مخالفت کی او دا به کې جوابونه کوي دشي تنظیم فرستی او دشي ډله فرستی چې هغه ډله او هغه تنظیم ولو دغه مشر د الله او د الله رسول په مخالفت کې واقعي خطبه د ډله کې ور داخل شوی بس فرض او سوق لکه ډیر انسانان دا غلطه خبره کوي ویل کده چرچنو پاره کې شرانو بیا بچر سکي دا خبره د الله او د الله رسول د حکم نه خلاف ده الله رسول د شي وای چې په کوم ځای کې حق الته ورشي غستا سو ورکره بشه وګرځي دي چې دا د حق مقابله د فکر ده چې دي چرچی مقابله ته کې تو سره څنګه چر سکي نو د شي ډله ټپله کې داخله ده چې د الله او د الله رسول نه باز اوامر دغه مخالفه او ته په کلک دغه په تایید کې ودرېږي چې نه اوس موږ په ډله کې یو دا زموږ ابیر خبره کړې ده دنو ډیر سخت فتنه را او بل لوی فتنه په فتنه ګدار شي خو الله رسول ویل دی بل څه خبره کړې ده ته الله رسول خبره پرې دی بل څه خبره راولې دنو عظیمه فتنه را شاوري ولاسه فرمای قیامت کې به خلک الله سبحانه پیش کوي علماء دا خبره ذکر کړي چې بعضی په فتنو کې ولې فتنه ده بعضی مؤسسات دي هغه به دي نه چې اجه انسان لوي چې تاسو موږ سره بده کې را شریک شته دا کارونه کوو په دې مسجد الله او الله رسول مخالفت کوي ته ګوره بلې فتنه کې واقع شوي ځان ته ساته دا بعضی کتابونه د فتنو ډک دي چې په هغه کې د پردیس نه نو تصویرانو غب شفا خراب خبري خلک د الله او الله رسول نه اړیو په بل تر باندې رواني لکه دا کتابونه اکثر په بازار کې موجود دی وای ګورئ هیڅ کتاب منئ هلکه پلانټ ټیم کې دا ډرامه شروع ده بس هغه ځان رسول پکار دي دا د نوې کور پلانې ډرامه ده دا پلانې ډرامه ده په تلویزیون کې او دا پر ادو کې او دا په دې کې ته چې دی له وخت ورکې ته پوښه بده چې فتنه کې واقع شو امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ فرمای وې د سفیان نه خبره ما زده کړې ده وې دا وخت د شې دی لکه تورا کچرته په دې کار وکړي نو کار دی وکړي او کار دی په ونه کې ګور ځم په وښني دا زموږ وساسو د عمر دا د ورسو د ساتون نه جوړ دی سات اورس چې تیر شو که کارم پکې وکړي خطر کې نه وخت تول وې ده سبب بل خطر ویږي بل ورځ بل وخت تل ویږي به هیڅ پاتې نشي د بیزه کتابونه دا شیونه قتل ډرامو وختونه ورکول او غیله کې نسله دا د څه فتنه راشي اکثر خلک بغیر غیر شوی دي وساتيري بور باندې او عبد الله ابن مسعود له سړي ویلي ورازه چې مجلس کو اول د انور ودره ودی غینه ورسه به مجلس کو نور د روان اسمانه وخت د تیری او زری هم څه به تیر شم بای سلف دا ویل وکش کاش زموږ په دې مېدو کې چرته سنگریزنه پراتی وي چې یو کړ دې بیت الخلا لاړو نور لاړم نه وي د وخت دومره قدر قیمت الزمانه اهل علم فرمایي لسم قسم د فتنون لوی فتنه چې التصاویر تصویران استل اکثر خلک به دې کې اختري اوس خاص کړه د دین او جوانانو رخصتین دي څوک به یو طرف باندې شکر لوي څوک بل طرف باندې ال تصویران او باسو دا شاټه کو اقا شاټه کو دا فتنو کې فتنه را محمد رسول الله فرمایي
ورځ قیامت په ټول انسانانو کې چې سخت عذاب ولاده هغه انسان چې هغه تصویر خلکو له وباسي رسول الله فرمایي چې په کوم کور کې تصویر عدد رحمت ملائکه نه راشي دا مولین ډیر سادهګان دي زما چې دا پیږي نه په دې خبره باندې دماغ خلاص نه جلګه دا تصویر جایز دی دا په دې موبایل باندې او کیمرا باندې او بل شي باندې دا مجسمه چیرته حرام را او په هر ځای کې دا پروګرامونه دي شروع کړي دا حرام کار دی ناروا کار دی کوم مصرین سادهګان چې په دې باندې دماغ خلاص نه موږ دغه مقلدین نه دي هغه رواني موږ الله رسول بشیر رواني محمد رسول الله دې حرام ویلي دي ځان ته ساتل پکار دي چې کم سړی د تصویران وباسي بغیر د ضرورت دا منه تشکیله پاسپورت دا په پیسو باندې کم تصویري یا دا یو سړی ورکشي دغه تصویر وباسي یا څه حج د پاره دغه تصویرونه وباسي ای دین را په دې خو دا ټول حرام دي لوی فتنه ده کدا دې وست د الله د رحمت ملک ساکول رزینه په ورځ قیامت په سخت عذاب تعالی الله درکې کاغه په موبایل باندې وباسي کاغه په کیمرا وباسي کبه بل شو وباسي په ارش باندې یو لسمه فتنه ولا مو دا خبره ذکر کړې ده دا زیت موبایل ساتل زیت کمپیوټر ساتل زیت گاډي ساتل او د شي آلات ځان سره ساتل چې ستاسو د ضرورت نشته ته به ور واقعي یو ساده غو موبایل ورو پاګه څخه کاروبار ختميږي نو خبره په وګه خبره په واوره او قیمتي شي ځان سره وساتو په دې کې 10 شی ور واچو پاګه کې هغه شی ور واچو دیو گاډي په ځای باندې 2-3 گاډي تل لري دیو کمپیوټر په ځای باندې 2-3 تل لري ته پوښه په دې باندې چې ورته فتنه کې واقع شي لیکن د ضرورت موافق چرته یو کار دی وکړي نو دا به جایز دی دغه به څه ممانعت نشته ځکه په دې شنو باندې اکثر خلک د الله د ذکر نه ایسه غفلت کې واقع کیږي دولسمه خطرناکه فتنه ده کثرت الاختلاط بالناس د خلق سره ډیر زیات کې نشتل زیات کې نشتل او د زیات سفرونه د دې کور نه به ځای وتل او د جمعات نه به ځای وتل بغیر د فائدې نه ته پوښه په دې باندې چې ته ګوره په فتنو کې حدیث کې راځي د محمد رسول الله ملګری او صحابه ویل یا رسول الله موږ له اجازه وکړو شکر وایو رسول الله ورته ویل ابو داود کې راځي وان سیاحه امتي الجهاد فی سبیل الله زما د امت جهاد خدای راځي سړی په سبیل الله جهاد لوزي اې دې وجنه ورته کې دام راځي په خپل ګناه باندې وژاړه کور کې کینه بغیر د ضرورت نه کور نه وزم او جمعات کې کینه ته پوه شه په دې باندې چې ته کامیابی په طرف باندې روان شوې زیات کې نسل در انسان سره بربادي زیات خبرو کې د سړی نه دروغ ویل کېږي غیبت کېږي غفلت واقع کېږي او تاسو د وګوره تجربه سره دا خبره ثابته ده د رسمي کې څه فتنه علماء دا ذکر کړی دا زیات مشاجرت به زیات باسوده کړتی په معمولی خبره باندې باس هر چا سره خطا او څوار لسمه نشه خطرناکه فتنه ده چې اکثر خلک بده باندې کویږي نه قسوه القلب زړه نرمیدل سختېدل رسول الله فرمایي د انسان د بدبختی نه لوی علامت دار چې سترګې وښ کی زینا قران کې الله فرمایي درې قسمه کانی دي یو کانی دا چې وچوي او به روان شي بل کانی دا چې وچوي داغه نه لګ لګ څات کې وشو دریم کانی د الله د یره د وجنه راون غړيږي قرطبي لیکلي چې قران کله بیانېږي په کار دا چې سره سترګې نه وښ کی لاړ شي کني سترګې به ډن شو کده چې نشي د لړ کې باید خبران راشي که په دې درې مرتبه کې تو واقع نشي نو پوهه بده باندې چې د الله په نسبت سپیرو بدبخت انسان دی دا څلک لکېدل پزید غب شپ باندې پزید خوراکونو باندې پزید اختلاط باندې داخله کیږي نرمي کې پدې چې د الله ذکر کوا تلاوت کوا یتیم باندې رحم کوا صدقه کوا جنازو کې برخه اخلا مسکینانو باندې خرچي کوا صله رحمین کوا او پنځمه ناشنا فتنه را ده چې د الله او د الله د رسول په مقابل کې خلک یو بل قانون کې دي چې لکه ترقی پدې کې ده او پدې کې باید منصب لمن ځان ورسو دا نو د شي عظیمه فتنه جوړې انسانان به د ایمان نور خلاصي د الله او د الله د رسول خبره کمزوري غني او د بل شي کوي غني شپږمه فتنه علماء دام ذکر کړی د يهودو نو سوارو دعوت د ډېر خطرناکه فتنه ده دغه دعوت په مختلف رنگونو باندې حتی تر دې پورې په دې ګلو باندې چې د موږ تاسو خرو په دې باندې ډېر شریف علامات باندې جوړ کړی دي زمونږ په میده کې دنه کار کوي زمونږ جامع اغوستري په دې کې دغه علامات دي زمونږ خوراک او څښاک دغه سره دغه غو مشابهت دي د شیعه دعوت قبل اول د اسماعیلانو دعوت قبل اول د يهودانو دعوت قبل اول د نصارو دعوت اغه لبیک ویل یو سړی به مقرري کی باندې چې لکه زما دومره سره ډالر تنخواه ده زما دومره معاش دی خو په دې پویګنه چې لکه دا مال څوک راکې کوم ځای کې ځکینم ته پوه شه په دې باندې قسم په الله چې دا سړی د فتنو په دې منځ کې راګیر دی محمد رسول الله فرمایي وکم سړی چې د مشرک سره شریګي اوړي راوړي په ورځ قیامت به حشرم دی غوښتل وشي یو اثر کې راځي اوحى الله الى نبي من انبياء بني اسرائيل الله د بني اسرائيل پیغمبر له ویل چې د قوم له وایا چې کوم ځای کې اسما دشمنان وسیږي الته وسیږي ما چې د کوم دغه خوراک دغه خوراک مکوي چې د کوم شي نسکاک دغه نسکاک مکوي
چې کومه جامه خو داسې جامه ما غوندي چې په کوم گاډو ډرسنګ کې ګرځي هغه کې ګرځي ما کینه تاسو به زما د دشمنان شي لکه اقش زما دشمنان دي وس راځي ګورئ چې دا په زرهاو ډالر تر خوندې درکړي دا نشه کې راغلي خدای معلومات ته نشي چې لکه دا مال څوک راکیو د سر پر ما استعمالي فتنه کې واقعي اخري نتیجه بری به کفر او زندقیت دین اساس ساتل پکار دي ولا سم فتنه علماء دا هم ذکر کړی دا وې دا سخت مرزونه چې کله انسان بکی بے صبر شي اتلسمه فتنه روایت د مسلم کې راځي چې کله مور او پلار د خپل بچی لپاره راوي دا ګورډه خطرناک فتنه ده رسول الله فرمایي وی پلار د منځنۍ د جنت منځنۍ دروازه خو خستا چې ځایکې کساتي د دوی پر رضا کې څنګه د الله رضا خو کله مور پلار ته په دې طرف باندې رواني چې هغه د الله او د الله رسول مقابله به ته ځان ساته نو چې مور درته کېرا وکړه او پلار درته کېرا وکړه برباد شي فتنه کې واقع شي تباہ شي مخکې تر دوی چې د الله فتنه راځي هغه راځي کا او نو نسمه خطرناک فتنه العلماء السوء الذين يخطبون الناس بالخرافات ناکاره مولین دا ډېر لوی فتنه ده حدیث کې راځي رسول الله فرمایي قیامت ته نږدې قیامت په علاماتو کې دا یو مولا شیطان برشي د مولا په نوم باندې په یو ځای کې به تقریر وکړي ایست داخله به ګډ وډ شي شک به واچوي غلطه خبره به کې نور به وتکتي دا قوم به چې لکه فلاني مولوی څخه خودش ناشته خبره وکړو دی وکړو تاسو د څه خبرې کوي الکه مولا تعالی معلوم دی نه په شکل پیژنو نو د اسمانه تکتیدلې دي حق مولین شي خطرناک دي د الله او د الله رسول دین ورانی په دې عنوان ورانی چې موږ د دین دفاع کې لګي او په واقع نفس الامر کې د رسول الله د حدیث په سیر اخصره د صحابه په سیر اخصره د الله په سیر اخصره دا ګورړې لوی فتنه ده اې دی وجه عبد الله بن مبارک فرمای العلم دین دا علم دین د فنزر عمن تاخذون دینکم تاسو ګره د چا دین اخلي ارچلا ګونډه ما ته هم تحقیق دي شلیو غجله کدار شاګرد دي او دا کومه خبره مونږ لکې او دا کومه خبره چې وکړه د شپې ور باندې سوچو چې لکه دا قرآن او سنت په طلب باندې زوت تلم دا څنګه برابر ده څومره نه ده که اشه د ارشا په ور روانيږي نو غیر بشي رسول الله فرمایي چې کله قیامت معراج نه ختم برا یو قوم ولیدو چې د ور په بیتګانو باندې شونډه غوسولې یما پښتنه وکړه داخله څوک دی وې دا ستاسو امت خطیبان دي خلکو لوینا کوي او عمل بین کوي دومره خطرناک خبره سخت فتنه او لوی فتنه رسول الله فرمایي چې په خپل امت باندې شهريګه ماغه هغه منافق نه چې پوي شي والا به اړي راړي بداشه به خلکو له دیني په دین کې ښکارا کی قران کې الله فرمایي زخرف القول دا معنا دا وسپنه ده لیکن د پاسه د رسول در او بي ور کړی خلکو له پیش کې ودا ستر په څو اخلي اسی ظاهري رنګ د سترو د منځ کې الله وی هیڅ نشته نو بازي مولین تاسو د تقریرونه وکي د خبره تاسو له وکي چې ته به وای دا دین دی واغه دین نه تحقیق پکار دی د خبره شلمه او یو اجتماع اخري خبره د نیکانو خلقو خیره د ډېرې فتنه را سعد رضی الله عنه هغه یو چا خیره وکړه رب العالمین په فتنه کې واقع کا وی هغه سړی سپینګیره شو کوڅو کې بناستو بخاری کې روایت دی وی دا ورځي بالکل دلان سترګو باندې پرتی وی او پردي ماشومان په دې کوناټو باندې چلی د نیکانو د خیره نه ساته قسم په الله څومره خلک په جرأت کې لګیږي ابن عساکر روایت را نقل کړي لحوم العلماء مسمومه د علماء غو کې ودار ظاهر نه ډکړي او دا مولین دی بل خپل درسونه کې دی حق پر سالم بجې جبر اوس پړي چې هغه دا خبرې کړې دي او د شی وینې کړې دا حق ویلې دي او ته به ځکه خبره سرسری زراوالي سره چوک او خبره لزور ورکی ته هغه بیان واوره داغه خبري واوره چې هغه رښتیا د قران او سنت دشمن دی کړي هغه حاملي کدا هغه بس جبر واړه ولا نو یاد سات الله بری بده شي فتنه کې واقع کی چې به بس پنګيري فقیر به چوکونه کې بناسي خیر بغواړي او په زنا کې بواقع شي خطرناک فتنه ده نبی کریم علیه الصلاه والسلام ملګرو لوي تاسو مفلس پیژنې صحابه وي درهم او دینار شنه لري نه ډیر عملونه به کړي په ورځ قیامت به ایسا الله دا هغه چاله ورکی د چا به غیبت کړي د چا یو د چابل نن په دې خلکو کې څومره فتنه ده عبد الله بن عمر په مجلس کې ناست د حجاج ابن یوسف بدی چا بیان کړو چې حجاج ابن یوسف دلته ناس وتا دا خبره کوله شو وینا وی قسم په الله چې رسول الله په وخت کې موږ هم دې غیبت ویلي رسول الله فرمایي ابو داود کې روایت دی چې کله معراج له ختم یو قوم ولیدو چې سخت تیر نو کاني ودا خپل مخونو سینې په تراشلې وی ما ته پوښتنه کې داخله څوک دی وی دا غیبت کوونکی دی رسول الله فرمایي غیبت دا معنی ذکر کا اخا کا یا دول ستا مسلمان رول را پدې شو صفت چې غیبت غني صحابه دا پوښتنه کې دا صفت پکې وی کدا پکې دا غیبت دی او کدا پکې نه به بهتان دی بس روایت کې دا نه زنا نه مسخ دی معنا دا که زنا دی وکړه الله نه بکنه وغواړي الله به معاف کړي خو چې غیبت دی وکي تر څو پوری چې هغه سنت ته بکنه نه وکړي الله دې به نه معاف کړي لیکن امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ توجیه کړي
کاغه سره لري دي او یا دغه جنجال جوړیږي نو د شپې په مانځ کې د الله نو دعاګانې وغواړه چې الله ما معاف کاغه معاف کوم امید در چې الله به تام معاف کاغه به معاف کی به طریقه را او نشه حدیث خدام دی رسول الله فرمایي من عاد لي ولي سوچ زما د دشمن سره دشمنی وکي زما د دوست سره چې دشمنی وکي فقط اذنته بالحرب دي شری ما اعلان د جنگ کړی دی الله تعالی اعلان د جنگ کوي اخري لوی فتنه هغه جهل او ناپوهي ډېره خطرناکه فتنه ده چې موږ اکثر انسانان په دې کې واقع دي تر رسول الله د صحیح حدیث مقابله وو کې ته بوله ګمان کې چې دا چیرته یو لوی مدرسې نه فارغ دی په یو عمل باندې بردو کې نو که چیرته د هفته پروز باندې ان شاء الله ژوند باقی وي داخله فتنه اقسام شو نو به دا خبره ذکر کوو چې انسان د فتنو نه په څه باندې بچ کیږي قران او سنت چې کله انسان مطالعه کوي شل کارونه الله او رسول موږ له خو دي سو کارونه نو اجمالی چې فتنه موږ ته شو ویلې مال لوی فتنه چې حرامي اولاد لوی فتنه چې الله د ذکر نه دی اړي زنانه لوی فتنه چې الله د ذکر نه دی اړي دنیا په حرامه غټل او د قشانه اق علوم دنیوي زکول چې الله او د الله د رسول په مقابله کې ودرې او کدی په خدمت کې ولګي دی به خدا مزید به د جړل او تنظیم کې داخلي دل چې هغه حق او باطل کې فرق نه کول دی هغه په اړه مانه تایید او لوی فتنه به دلیل چې په سره باندې چې الله او رسول هغه لپاره مات را ماچ بعضی بيدینه مؤسسات او هغه کتابونه چې هغه خلکو د ځان لیکلي دروغ خلکو کې مصروف ساتي او هیڅ شي مګنی تصویر استلا زیات اختلاف د خلکو سره به زی بحثونه کول د زړه کلکوالي او د قشن د يهودانو سره دعوت اقا مرسي انسان به کې به صبر شي د مور پلان خیره د نکار علماء سره ناسه نیکان خلک چې طالب دوی غواړي او جهلا نو کدا هفته پوره چیرته ان شاء الله ژوندې بیا به موږ شل هغه علاجونه وکړو چې الله رسول موږ له ویل دلوي نعمت موږ الله رسول دی شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي د دنیا په انعاماتو باندې کې اطلاق د نعمت کېږي مجازن لله الحمد ابن کثیر لګي چې هر څه د قران او سنت کې زمون کامیابی په دې کې ذکر کړی شوی دا ناکامۍ اسباب په دې کې ذکر کړی شوی دي رب العالمین دې موږ تاسو یې شي فتنونه وساتي وکړه د مانځ کې وسړی د شي تصورو کې چې د الله په کو کې مسجد کې سجده کړم نو بای سره په ودا ویلې په قسم په الله چې موږ له دا سجده کو دي چې محسوسه لکه بعض روایت کې لکه رب العالمین د خپل ما بین کې د څومره خوان کې تاسو سوچ وکړئ دا چې په مانځ په خشوع خضوع کې او تلقین دي چې انسان په دې کیفیت باندې سجده وکړي چې د لوی الله دربار د قدمونو په ما بین کې نو کدا سوچ ترور ان شاء الله سمانات دې کې نشه ظالم باشه چته ویل کېږي چې داغه احکامات داغه فیصله او داغه خبري داغه کړه وړه د الله او د الله رسول په مقابله کې واقعي بزق ویل شي یو سړی جنوبي په دې حالت کې مرشد لپاره غسل شته او کنيشته یو خو هم دا یو غسل ته کافری لیکن که چېرته سړی جنوبي او د اسلام د دشمنانو د خوانه ویشتل شو شهید شو به در غسل مو ورکوا اگر کله هم بسریم کور کې کړي وجه داله حنظله رضی الله شکل شهید شو نو د کور ولانه د پوسو کې ملائکه ورته غسل ورکول چې د څه مسله وي چې کله هم بستبي وکړو بس غزا مسله ډاله میدان له وته ځان شهید کې قسم په الله ملائکه ورته غسل ورکول به کار نه دي هم دا یو غسل ورته کافي کېږي مور له کنزل او مور له گزار کول د اسلام دا خو ډیر عظیمه ګناه ده دا به کم زړی چې په مور له کنزل وي کې مور باندې گزار وکړي تصور بالکل نشي کېږي که چیرته کړي د رب العالمین نه بخنه غواړي دغه نه بخنه غواړي در لپاره په کامل معنا د خدمت کوا دا څه خبره ده وکړه چې انسان په تصور کې بالکل نشته په وظیفه کې خوراک کول جایز دي کنه وظیفه بس اخون دروازه باندې الله رحم وکینو دا پروګرام هغه شروع کړي قسم په الله کا شرط نه وي لکه څنګه چې د نور خلک د دنیوي علوم باندې عمل لګي دي دیندار خلکو هم دا لګول خدا عادت د پخوانه د خراب راغی باید موږ تاسو د تربیت د خپل اولاد ملګرو لورکو ترڅو دې شي نور باندې بچو خیر د ډیره کډوړې بنو خوري چې سپورې خوري درې وخت به نه خوري دوه وخت به نه خوري یو وخت به خوري دې شي نور باندې بچو الله رب العزت دې شي اسلامي خلافت راولي چې بالکل دا شي نه ایستور ختم کی او د حلال مال نه حلال خرچه مسلمانانو باندې وشي من وراء حجاب دغه اشاره د قران کریم چې رب العالمین دا خبره ذکر کړې رسول الله صلی الله علیه وسلم وحی کوله په درې طریقو یو دا شغه بودو رسول الله اگر ظاهري دسترګې پټي خو ځړې پیدارو دلته الله وحی ورکوله خوب دیم دا چې د شي فرود بو الله ورته وحی وکړه دریم د انسان په شکل باندې ورته ملک راغی او څلورم دا معنی چې په خپل شکل به جبرئیل راغی دا ور باندې ډیره سخته تمامه ده یا بده چې سخته تمامه ده لکه یو غټ دی په هغه باندې سړی زنجیر راکاږي حدیث کې راځي او صحابي فرمایي رسول الله زما په خواب اناسو په ما باندې داورون نیولې یکيو چې وحی پیشترو شوې دومره زوري مال راکې نشي ما داورون ماتو په شي کې ورنه خلا وتله مختلفه طریقې دغه دا معنی
وکه یو څوک خپل ځای کفر یواد لا د مزدوري یا تعلیم په نوم باندې ولګي دغه مولا شیخ په قبول شي و غیره ګناشته کني شي صاحب د بار د محمدیه مکتبه کې رساله خرچيږي د مسلمانانو اوسېدل په غیر مسلمان ممالک وکي په اتفاق د څلور وړ مذاهب سره چې هغه احناف دي شوافی دي مالکین دي حنابلہ دا حرام دي ځان ته ساته کته دا ولي ګلو دا مال دي سره شریک یو هغه په خوري باندې ورولې زم دي خلکو څومره جرأت دي خپل ګلاله بچي هغه په دې سفر باندې ورسیږي چې کله څوک ولي او کله درې کې بیچاره ډوب شي پیدل مزري په مقابل دي $100 غټول کې خدا اصل کې پلار نه دي او هغه بچي نه دي کاغه کشر خو به مشره ټول دله متوجي دا کتاب ته وګوره 50 کال شیخ خرچيږي د څلور وړ مذاهب اتفاقی فیصله ده چې د غیر مسلم ممالک لا مسلمان سره لګل د پاره د مزدوري دا حرام کبه هم سره لاړو درې شرطونه څلور په علماء ذکر کړي ستا په وړاندې باخره د اسلام بیزتی نه کوي تا په دې کارونه باندې مقررین چې د مسلمانانو بیزتی پکې او د قشنته خپل منځ او داس کوي ورسره او چې مسلمانانو ملک دا مزدوري پیدا کیږي نه هر چې تعلیم دی علماء دا خبره ذکر کړي کړه مسلمانانو په ملک چیرته تعلیم کیږي دا نور لا نور لیکن کبه نه کې دا واځه تا ورولې غلو خو لیکن د څه سړی ورلېږي چې هغه ول په دین باندې پوي د شي نه چې دې ځنه ورولې او دغه ځن تراشلې راشي تراشلې خو به پیژنې به دشمن پاتې د سره مشتګریوانو دا بو چې لکه زه خو دې ملک بچي مو د مور بچي مو دای مواقع دا شرطونه چې پکې موجود دي رساله سره لواله بلال رضی الله عنه شهید شو په خپل مرګ وفات شوی دی بلال رضی الله عنه چې دا چې کله وفات کیدو زنانه ژړل ورته ویل چې ولی ژاړي وستا په فراق باندې سبب منګه د خپل محمد صلی الله علیه وسلم سره ملاقات کوو ته په دې باره کې ژړ مې دنه معلومیږي چې دا په خپل مرګ وفات شوی دی خالد رضی الله عنه دا شهید او حکمی الله نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته شیخ الله ویلو دې وجن شاونه وشل میدان حشر رس په خو کې سره د معنا تیاری ورته وکړو آیا قران او حدیث کې دې اسباب څه چې دغه معلوم کو چې بس ارچا خبره کوله ودا حق پرس مولا دا غیر حق پرس مولا چې سړی طالب عمل کوي ته چې قال الله قال رسول بس دغه حق پرس مولا دي او چې ویل ما ویل واغ ویل بس پیګه چې دا په بل خلاړو هغه شل ورکول خوراک وسکا په چپ لازمانه دا ما تاسو سره وعده کړو یقین تور چې وادیم ډیر وکړو پرواله به الله دې توفیق راکړي جوړ پرش ان شاء الله کله مستقل په ورس په دې باندې خبره کوو راکړه ورکړه په خلاص باندې دا ایمان دی او دا اسلام دی چپ لاس استعمالو دغه ورزان ساتره پکار دی مونږ خستا او طيب رزق راکې کوم کارونه وکړو خستا او طيب رزق هغه چې دغه لپاره که سبب د رسول الله ملګری دا ذکر کوي وی جهاد فی سبیل الله وی غریبانان خلکو چې کلم جهاد شروع کوي صلی الله مالدار جهاد کوا سوره واقعه ولا سله رحمی کوا سر منځنه اوس اسکار کو وغیرہ نو امید دار چې رب العالمین مصاب دې ذکر کی په دې رزق کې پر اخوال راولي الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت بصیرت را نصیب کی الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين بيقال ان شاء الله شب جمعه رب العالمین درزاله پر مرکز او صلی الله تعالی علیه